یو کړي ملا سنا او ذهننا دا وطن په جوړولو کاروان دی منظم مختص مثبت متګامونه کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو په دوام دا ځل د ښار په دریمه ناحیه څلورم ګذر کې د دې خواجې مانده د سنګکاري کولو چارې راپیل کړي دي. دا مانده چې تقریبا د 1500 متره په اوږدوالي 6 متره بردوالي او 3 متره په جګوالي سره به په اساسي ډول ورغول سي. څه کم یوه میاشت مخکې د رغولو چارې راپیل سوي دي او پاته کارونه به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړ سي. په دې ستره رغنیزه پروژه کې هره ورځ 95 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده. 20 کسان په مسلکي ډول کار کوي او 15 کسان په غیر مسلکي ډول په کار کولو بوخت دي. د دې مهم مانده په سنګکاري کولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. بله دغه زمینه موږ ته برابره شوه چې د ځوانان ګرده بېکاره وه، د غلا وو، د بلې لارې د بلې لارې په راوګرځېدله، دلته اخته شوه په دا کار کې. دا ډېره ښه زمینه ده چې موږ ته برابره شوه. دا مانده چې موږ ډېر په عذاب وو، د شپې به بویانو شانو داسې نو جنې په و شکر دغه کور ودانو ښاروالۍ والا دا لیت یې کار برابر کړی دی. موږ په دا اخته یو څوک د نشي توکو د ناولد خلکو شاوخوا څه دغه سوي دي برابر سوي دلته اخته یې د دې کور ودان موږ یې اخته کو وختي بېکار و په کوره سره اخته و نه په سږي و شکر الحمدلله دلته راغلي په کارو مخته سوي خو موږ هم نور غواړو چې دغه دی دا برابر کړي موږ ته. په هر یو لوري مو رغېږي سړکونه دا وطن په جوړولو کاروان